په تاسو کې د چا په وجود باندې هم خارښت وي نو داسې یو طریقه زه تاسو ته ښیم چې ستاسو د وجود نه دا خارښت ختمېدی شي. او دویمه دا خبره که دا خارښت ستاسو په ټول کور باندې وي نو دا خارښت ستاسو د ټول کور نه هم ختمېدی شي که چېرې تاسو دا طریقه ورسره وکړئ. او دا خارښت داسې خارښت وي چې اکثر تاسو ته تکلیف د شپې په ټایم کې زیات درکوي وجې د دې نه چې کوم جراثیم په دې خارښت کې موجوده وي کوم ته چې موږ سارکوپیس کیبای وایو نو دا جراثیم د شپې په ټایم کې په پښتو کې به موږ دا وایو چې راویښ شي چې بیا تاسو ته ډېر زیات تکلیف درکوي. او دا خارښت ستاسو په ټول وجود باندې هم کیدی شي که چېرې ستاسو په ټول وجود باندې نه وي نو ستاسو چې کوم سپینې دي په هغې باندې کیدی شي ستاسو چې کوم تخرګونه دي په هغې باندې کیدی شي او ستاسو چې کوم لاسونه دي د هغې کې چې کومې ګوتې دي نو په دې ګوتو په منځو باندې هم دا خارښت کیدی شي. او دا خارښت بیا دومره زیات سختوالی طرف ته لاړ شي چې کوم ځای تاسو وګروئ نو په هغې باندې نشانې راشي او د زخم والا سره سره نشانونه راشي.